د فرعون په کور کې یو ښځه وا خادمه وا نوم یې ماشطه وا رضی الله عنها. ماشطه ته په دې وجه باندې ویل کېږي ماشطه ویل کېږي ګمنځونکې ته. دې به د فرعون د بچو سرونه ګمنځول. دې ماشطې یو ورځې ګمن راغستې ده او د فرعون د لور سر ګمنځوي ایسته دې دا ګمنځ ولېدله. چې کله دې ګمنځ ولېدله نو ماشطې ویلې چې بسم الله. په بسم الله باندې ګمنځ راجګه کړه. نو د دې فرعون لور ورته ویلې چې ته څنګه په بل چا باندې ایمان لرې؟ دا رب خو زما پلار دی. دې ماشطې ورته ویلې وای الله چې د زما رب دی ستا رب دی د ستا د پلار رب دی. ستا پلار رب نه دی د خلکو. وای زه مې دا خبره زم پلار ته کوم. وای دې ماشطې ته ویل ورشه ورته وی که وای د فرعون دا لور راله فرعون ته ویلې چې دې ماشطې په موسی باندې ایمان راوړی دی او بل چا ته رامدد شوی بل چا ته چغې وای. فرعون ماشطه راوغوښتله او ورته ویلې چې د موسی د ایمان نه واوړه د موسی رب مه منه ما ومنه. هغه خو ایماندارې زنانه وي نن که موږ او تاسې وې او فرعون په شان یو باچا راته ویلې وې چې د ایمان نه واوړه موږ به ورته ګونډې لګولې وې چې بلکل د ایمان پرېږدو. خو لیکن هغه مؤمنانې زنانه وې هغې ورته ویل زه هېڅکله د دې ایمان نه وړم. وایي چې نه وړې وایي نه. وایي فرعون خپلو عسکرو ته ویلې چې کړی راوړئ. وایي یو غټ کړی ګرم که او په دې کې تیل ور واچول دا تیل یې سم وخوټ کول او د فرعون د ظلم ته وګوره. د ماشطې 5 بچي او سره د بچو نه ماشطه راوستله او د کړي غاړې ته ودروله. ماشطې ته ویل د ایمان نه واوړه. وایي نه وړم. یو بچی ولې راونیو او د ګرمو غوړو ته چې سم خوټ کېدلي وو د ګرمو غوړو ته ولې دا یو بچی ور واړو. وایي هغه په دې غوړو کې داسې واوښته داسې هډوکي شه. وایي په دې کې د فرعون ویلې چې کېدای شي اوس یې زړه نرم شوی د ایمان نه به واوړي. وایي د ایمان نه واوړه. وایي نه وړم. بل بچی ولې راونیو بل بچی ولې راونیو تر دې پورې چې په هغې کې د تی بچی و ماشوم بچی و هغې ولې راونیو. وایي د ایمان نه واوړه. وایي نه وړه. وایي تر دې پورې هغه ماشوم بچی ولې راونیو او د ګرمو غوړو ته یې ور وغورځول. آخر ورته د ماشطې رضی الله عنها ویلې چې خیر دی یو سوال مې ومنه. وایي څه سوال دی؟ سوال مې دا دی چې کله دې زم دې غوړو ته ور وغورځولم نو زما او د دې بچو د اډوکي خیر دی دا په یو قبر کې دفن کړه. وایي صحیح ده دا به ومنم. آخر ماشطه رضی الله عنها راونیوله او د ګرمو غوړو ته ور ګزار کړه. سره د بچو نه زما ورونو دوی په ایمان باندې داسې کلک وو د دوی داسې ایمان و بچي وله د ده په مخې ته کړو ته ورغورځوي ګرم تیل دي او د دې د مخې دا بچي مري ساګانې ترې وځي او هغه د دې ایمان نه نه وړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي معراج په شپه چې زه تللی وم وایي په دې کې زه د جبریل سره روان وم په ما باندې یوه خوشبوی راله یو بي راباندې راغی یو خوږ بي و داسې بي و چې د جنت په بي باندې غالب و. وایي ما د جبریل نه تپوس وکړو چې دا څه دي؟ وایي جبریل راته وویلې ته خبر نه یې؟ وایي ما ورته ویل چې نه. وایي دا چې دی د ماشطې رضی الله عنها او د هغې د بچو د قبر خوشبو ده چې د جنت په خوشبو باندې غالبه. بیا د الله رب العالمین غیرت هم ګوره ډېر لوی غیرت دی. کله چې انسان د الله رب العالمین دپاره غیرت وکړي الله رب العالمین ګوره ډېر غیرتي ذات دی. که یو انسان د مخلوق تمه او د مخلوق هغه هر څه مال چې دي دا د الله دپاره پرېږدي الله رب العالمین ګوره ډېر غیرتي ذات دی. الله رب العالمین یې ورکوي. چا چې یو شی د الله دپاره پرېښه د الله رب العالمین به ګوره غوره عوض ورکړي.